یو چا دوه یا د دوه څه زیات ودونه کړي وي خو یوې ته پام توجه ورکوي او بلې ته نه ورکوي ظلم کوي خپلې کور والا ته وجوبي حق نه ورکول یعنې کومه نفقه چې پر ده باندې واجب ده خرچه دی هغه خرچه نه ورکوي دا هم ګناه کبیره و خپل خاوند ته د هغه ضروري حق نه ورکول چې د کومه څه خاوند نفع واخلي څه شرعي عذر نه وي هسې د لاسه نه کېږي حق نه ورکوي نو دا هم ګناه کبیره ده بغیر عذر شرعي د یو مسلمان سره د 3 ورځو څه زیات خوابدي کېدل دا هم ګناه کبیره د یو زنانې دپاره د کوره وتل د خوشبویي سره د عطر سره عطر خوشبویي یې لګولې ده د کوره څه وځي خلک د دې خوشبویي ځان ته متوجه کوي دا هم ګناه کبیره د تکلیف او د رنج بغیره خاوند د خوا څه تکلیف نه وي څه داسې شرعي عذر نه وي صرف یو بل ځای خوښ وي د هغه وجې څه دا د خاوند څه د طلاق مطالبه کوي دا هم ګناه کبیره پر یو پاک دامنه زنانه باندې یا یو پر پاک نارینه باندې تهمت لګول د زنا یا د لواطت ګناه کبیره ده و یو مسلمان ته ښکنځل کول بېعزتي ورسول دا هم ګناه کبیره خپل مور و پلار ته ښکنځل کول یا د ښکنځلو سبب ګرځېدل مثلا بل چا ته ښکنځل کوي هغه ستا مور و پلار ته کوي ګناه کبیره پر یو مسلمان باندې لعنت ویل یعنې دا ورته چې پر تا دې لعنت وي داسې خبرې ورته کول هم ګناه کبیره عزتمنو دا ټول هغه ګناهونه ول چې بغیر توبه نه معاف کېږي ته به پر دې باندې ندامت اختیاروې پښیمانه کېږه به الله ته به لاسونه پورته کوې د الله څخه بخشش عفه معافي به غواړې بیا به دا ګناهونه معاف کېږي نو که چا کې دا ګناهونه ستا ژر د ژره د مرګ څخه مخکې دي الله ته رجوع وکړي دا ګناهونه دي پرېږدي توبه دې وکاږي